بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار، تاسو ګورئ ډاکټر اس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله ریسک منیجمنت لسم پارت داخلي وګورو. په لسم پارت کې چې بغیر د کم ټایټل بغیر د کم عنوان نه دی، نو دې کې موږ جنرال خبرې کوو د سټاپ لاس او د ټیک پروفیټ په اړه، یا همدا رقم د ریکوري په اړه. تاسو ریکوري مطلب کله چې تاسو لاس وکړئ، تاوان وکړئ، هغه ریکوري تاسو څنګه وکړئ. راځئ چې په هغې وغږیږو. ګوره، اول خو ریکوري خپل اړخونه لري. صحیح شو؟ ریکوري څه مطلب؟ ریکوري مطلب خپل اړخونه مطلب څه شی دی؟ مطلب دا دی چې زه به دلته لږ اجسټمنټ وکړم. ښه، ریکوري. صحیح شو؟ ریکوري آف لاسز، د تاوانونو را ریکور کول. صحیح ده؟ اوس دې کې څو رقم اړخونه لري. د ریکوري طریقې چې دی هغه په مختلف تاوان سره مختلف طریقې دي. لکه د مثال په تور سره تاسو مثال یو اکاونټ دی، سو دی یو اکاونټ دی ستاسو دلته سو دی $10,000 دی. صحیح شو؟ سو دی $10,000 دی. $10,000 نه منفي څو شوي؟ منفي شوي $2,000. $2,000 منفي شو از ایکول ټو یعنې څو سره مساوي کېږي؟ $8,000 سره. $8,000 د څه شو؟ اکاونټ کې پاتې شو. د دې مطلب څه دی؟ تا 100% تاوان وکړې، تا چې دی دلته 60% تاوان دی وکړي. د اکاونټ کې تا 100% تاوان کړی، 60%. یو مثال بل درکم. مثال یو اکاونټ دی دغه $15,000 والا. صحیح شو؟ $15,000 والا یا د $1,000 اکاونټ سیستم خو بره وشو. دا دی راځو وړوکي اکاونټ ته $1,000 ته راځو. $1,000 اکاونټ ته راځو، هغې نه منفي دې کړې. مثال ستا تاوان وشو، ټول نه به دغه شانتې 60% منفي کو. بیا بل اګزامپل بیا عموما ټول یو ته ورکو. ښه، راځو دې نه هم تا مثال $200 منفي شو. $200 څه شو؟ تا لاس شو. ستا $200 لاس شو از ایکول ټو څو سره؟ $800 پاتې شو اکاونټ کې دی. سو $800 پاتې شو. د دې 100% دغه شو لاس تا وکې، د دې هم 60% څه وکې؟ تا لاس دی وکې، تاوان دی وکې. صحیح ده؟ یو اکاونټ دی $100 اکاونټ دی، هغه مثال هغې نه تا ستا لاړه $60. $60 څه شو؟ $60 د څه شو؟ لاس شو. نو پاتې څو شوې؟ $80. $80 مطلب 100% تا لاس وکې، 60%. صحیح شو؟ دا نارمل کالکولیشن دپاره مې ته دا دغه وښودو. اوس راځو دلته لکه یو اګزامپل کې به زه ټوټل ډیټیل کې وغږېږم، بیا تاسو هم هغې نه تاسو نور اګزامپل نور تاسو اماونټ چا سره زیات چا سره کم وي، بیا تاسو خپله کنسیډر کوئ د غیر وباسئ جواب. زه به صرف د ایوریج په حساب سره زه به وغږېږم په دغه باندې. ښه، دې سایز لږ وړوکی کړم چې دلته ځای شي دلته لیکل. دې سایز به م زه راولمه 28. څه شو؟ ریکوري آف لاس چې دی دومره تا لاس وکې. اوس راځو دې کې مثال زه یو اګزامپل رانیسم. مثال ته $10,000 رانیسم، ټول کې ایوریج رانیسم $10,000. $10,000 زه اکاونټ کې زه $10,000 نیسم. ښه، اول خو به زه ته دقیق کالکولیشن درکړم چې تاسو که چیرې $10,000 نو موږ حساب نیسو. صحیح شو؟ اوس 60% تا لاس وکې، 60% تا لاس کړی دی.
دې لپاره ریکوري لپاره باید ته کم قدمونه والې دې ریکوري لپاره باید دسه اول خو ته باید عموما ټریډونه چې لګي هغه باید د 1.5 ریشو نه 1.5 ریسک ریوارډ ریشو چې ورته ویل شو ریسک ریوارډ ریشو ورته ویل شو صحیح شو ریسک ریوارډ ریشو دې ته ویل شو نو دغه ریسک ریوارډ ریشو چې دی دغه چیک کو من کم از کم باید چې هر سودا کو هغه باید 1.5 وي پوه شو په دې خبره مثال دلته مثال درکمه مثال دلته منګه څوک نه پوهیږي په دې خبره دلته تاسو به ذهن خلاص شي مثال ز بای لګوم دلته او بای کې مثال ما بای ولګول بر ما د پروفیټ دی او لاندې لاس دی نو لاس سټاپ لاس ما دومره ولګو صحیح شو دیز کې ما سټاپ لاس ولګو ټیک پروفیټ باید 1.5 خاتمن وي خو دوه پورې باید تاسو ټیک پروفیټ ورکړئ لکه دیز پر سٹار ټیک پروفیټ دی ته باید دوه پورې پروفیټ ورکړئ دا مطلب دستا هر یو ټریډ باید تر دوه پورې سو پورې دا ولته دوه لیکل شوی نو تر دوه پورې ته باید هر سودا کې ته دومره غټ ټارګټ کې د چې تر څو یو تاوان هم شي دویم دریم کې ته به پروفیټ تلاړ شي یو خدا خبره باید ذهن کې کېنوي چې ټیک پروفیټ هغه اتمن یو پر دوه باید ورکړي صحیح ده ریسک ریوارډ ریشو باید یو پر دوه ورکړي 1:5 دا باید ورکړي در دوه پورې خدغه دی دوه نه مجیږي هم ریسکی دی او د 1.5 نه کمیږي هغه هم ریسکی دی هم فضول دی ځکه چې یو خو به وخت نه ډیر نسی بل چې دی کچېره غلطي کې یو ټریډ هم د نه جیګ ټریډ ولګیدو نو مکمل بم شي مکمل اکاونټ بم ختم واش صحیح ده نو یو خدا قانون ځان سره لاګو کوي ځان سره دا تطبیق کوي چې 1.5 ریسک ریوارډ ریشو باید تاسو چې یوز کوي ښه اوس د 0% ریسک ریوارډ ریشو چې د 0% ریسک ریوارډ ریشو چې دی هغه باید چې کوي هغه بیا ته مطلب هر وخت چې کله ټریډ لګي 1.5 پورې لګول شي ځکه چې الته ریسک دغه لاس کم دی شل دی کچېره د ستالاسوي 100% ستالاسوي مثال 40% 100% 40% وي 40% دی لاس وی 40% تا مثال لاس کړی مطلب په $100 کې تاسو $400 چې کړی تاوان کړی دي $400 تا تاوان کړی دي نو دلته باید ته ریسک ریوارډ ریشو د 2.5 نه 2.5 پورې باید خپل ریسک ریوارډ ریشو کې 2 نه والا تر 2.5 پورې 2 پورې خو 2.5 باید د لپاره بهتر عمل دی حالان چې بهتر عمل تر 3 پورې دی مطلب لانسو 2.5 نه والا تر 3 پورې ریسک ریوارډ ریشو چې کوي RRR ترپر آر ورته ولیکو ریسک ریوارډ ریشو صحیح شو نو دا د تاسو کچېره اکاونټ 40% لاس کوي نو دا رقم کوي او کچېره دومره پورې تغاله ریسک ریوارډ ریشو کوي او کچېره 0% وي هغه به دومره ریسک ریوارډ ریشو دی صحیح شو دا چې شو دا ستراتیژي شو اوس دلته یو بل خبره ده دغه تخنیک یا د ستراتیژي چې دا دام فرق کوي تفاوت کوي د سکالپینګ ټریډینګ ډے ټریډینګ سو کوي د هر چا پورې چې کوي تفاوت کوي مطلب سکالپینګ ټریډینګ سو یو ورځ کې سودا کوي یو ورځ کې باندې خبره ختمه سو ډے ټریډینګ کوي هغه خپل سودا چې کوي سو ورځ ته پریدي هم دا شانتي سو ورځ او سو هفتو ته پریدي خپل سودا سو آپشن ټریډینګ کوي مثال سو میشتو سو کال پورې مثال هغه خپل سودا پریدي او هم سه لانګ ټرم او شارټ ټرم کې تفاوت کوي مطلب د ټول د موږ په دوه کټګوري تقسیم کو څوک چې لنډمهاله سودا کوي هغه لپاره یو ستراتیژي ده څوک چې اوږدمهاله سودا کوي هغه لپاره دویمه ستراتیژي ده لنډمهاله مطلب شارټ ټرم والا سوداګانې په یو ورځ کې یا دوه ورځو کې خپل سودا کوي او بندي او دوه ورځو نه چې زیاتی یا لانګ ټرم دی مطلب هفته دوه هفته میاشتې کلونه هغه ته لانګ ټرم وي دا غي ستراتیژي فرق کوي اوس هغه څنګه فرق کوي هغه تفاوت شنه ده او نه سخته کوم خبره ده چې کله چې دلته ته چیک کله چې ته دیزي کې لاس کې 0% کچېره ته روزمره سکالپینګ ټریډینګ کې صحیح شو که سکالپینګ ټریډینګ کې سکالپینګ یا
سکیلپینګ ټریډینګ کې او همدا رقم سکیلپینګ به ایسته کو بالکل سکیلپینګ ایسته کو سره بلته ولیکو شارټ ټرم ټریډرز او همدا رقم لانګ ټرم ټریډرز. څه شو؟ لانګ ټرم ټریډرز. دې دواړو مطلب څه دی؟ هماغه چې مطلب شارټ ټرم ټریډ مطلب څوک چې د یو ورځې په داخل کې نواله تر 2 ورځو پورې ډیز خپل سودا چې کوي کیری کوي، یعنی مطلب خپل سودا پریدي، نو هغه ته موږ وایو شارټ ټرم او څوک چې دغه دلته بولیکم 2+ ډیز، بس ډیز به څه ولیکم، مطلب 2 نه زیات ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه پریدي سودا، هغه خپل سټریټیجي بیل سټریټیجي ده. نو څه شو ده؟ ښه اوس د دې لپاره چې کله مثال سودا کوو، د هر سودا کچېرې د مثال کس کړي د تاوان کړي 0.5%، مثال $100 د $200 د تاوان وکړي، نو دا اوس چې کله هر سودا لګي دا باید ځان لپاره یو سټریټیجي وټاکي. سټریټیجي څه وي؟ سټریټیجي کې 2 خبرې دي. یو خو باید دا وکړي چې دا ځان لپاره په ورځ کې یو لیمیټ وټاکي. یو لیمیټ څنګه وټاکي؟ دا چې کله مثال ټریډ لګي دا باید ځان ته کیلکولیټ کړي چې زه د ورځې سکیلپینګ ټریډینګ کوي کنه، نو سکیلپینګ ټریډینګ چې کوي دا لګ ګټه لري، نو دا وایي چې دا د لپاره چې 0.5% د تاوان کړي دا باید د ورځې ځان ته 15 ټریډه هدف وټاکي. څو ټریډه؟ 15 ټریډه هدف وټاکي. که 15 ټریډو کې د لومړني 15 ټریډو کې چیرې د تر 2 ټریډه سر په سر 2 ټریډه 15 ټریډه at a day 5 trades at a day صحیح شو په یو ورځ کې. دا چې کوي ځان ته ټارګټ وټاکي. او دا دغه ټریډونه والا چې دي لانګ ټرم ټریډ چې څوک کوي د 2 ورځو نه چې زیات وخت لپاره کوي، هغوی خو ټریډونه هغوی خو نور هم باید کم شي. د هغوی د دوی لپاره باید دا ټریډونه چې دی دا باید وټاکو، ځکه چې اکثریت بیا پروفیټ هلته کم به اخیستل کېږي، سکیلپینګ کې های ریسک نه اخیستل کېږي. او د دوی لپاره سلو ټریډه صحیح شو 4 trades at a day صحیح شو. دا څو ټریډ علی؟ دا سلو ټریډه. دا باید سلو ټریډه ورځ کې والی، دا ځان د تقسیم اوقات وټاکي. او دا چې دی دا باید څو کې؟ دا باید لانګ ټرم والا سلو ټریډه او شارټ ټرم والا و ټریډه تاسو اغوستی شئ. ښه دې کې اوس یو بله ډېره مهمه خبره ده، صرف دا نه ده چې ته صرف ټریډونه ځان ته سیټ دې کړه او دومره ټریډونه څه کې ته لاس کې دومره پروفیټ کې. مهمه دلته دا ده چې ته اوس په کوم ځای کې ودرېږي. شروع خو تا وکړه، یو دوه ټریډ تا شروع کړه د ورځې، خو کوم ځای کې باید ودرېږي؟ آیا دا ضرور دی چې ته دا ټریډ ټول پوره کړې؟ آیا دا ضرور دی دا سلو ټریډ ته پوره کړې؟ نه. همدلته خلک غلطي کوي. چې کې همدلته خلک غلطي کوي چې ټریډونه ځان ته لیمیټ ټاکي او هغه لیمیټ که ځان پې غر کوي هر څنګه چې کوي، دلته باید دا چې وکړي دا باید ټریډونه ولګوي. نو دلته موږ سره چې دی دغه خبره چې دا دلته و ټریډ چې دي د و ټریډ والا چې لري حق لري چې 3 ټریډو پورې څو پورې دلته به داسې کومه او can lose up to 3 trades صحیح شو. دا تر څو ټریډونو پورې کولی شي چې تاوان وزغمي، مطلب دا د شرط دی. شرط چې دی دا باید تر 3 ټریډونو پورې که تاوان یې وکړي دا باید نور ټریډس ونه کړي، او دا څو د خو څلور دی نو دا باید 2 پورې صحیح ده.
دا یو شرط صحیح شو. دوه شرطه شوې، دوه شرطه خبرې شوې چې اول خو څوک چې لنډ وختو کې سوداګانې کوي هغه باید و ټریډ ځان ته وټاکي په ورځ کې، څوک چې اوږد مهال ټریډونه کوي باید 4 ټریډه وټاکي، او همدا رقم چې کم لیمټ تا ټاکلی د سوداګانو که چیرې ته مسلسل یا یو ټریډ تاوان شو، یو د ګټه شو، یو د تاوان شو، یو د ګټه شو، تر څو چې و پورې راشي هغې پورې ستا 3 ټریډه تاوان ته تللی دي، نو ته بس دلته بند، نو ټریډونه باید ونه کې هغه ورځ بند، خبره ختمه. همدا رقم تا مثال 4 ټریډه په ورځ کې لیمټ دی، تا یو ټریډ وکې پروفیټ، بل ټریډ وکې لاس، بل د پروفیټ کې، بل د لاس کې، خاصم 4 لیمټه پوره شو بس دلته بند. او که چیرې مثال لومړنی اولنی 2 ټریډونه تاوان کړه نو باقي 2 به نه کې، بس دلته بند. لیمټ ځان ته دغه لیمټ کې خودل، دغه د ستا په ځان کنټرول راوستل دی او کامیابه کېدل دي. په همدې باندې تاسو څه کېږئ؟ کامیابه کېږئ. همدغه سټریټجي ده، په همدغه ریسک مینجمنټ دی. صحیح ده انشاءالله. ښه دا خو څه شوه، دا 2 خبرې دلته راغلې. اوس زو دلته یو بله مهمه خبرې ته، دغه ټریډونو باندې چې کم لیمټ ته لګې یا کم ټیک پروفیټ سټاپ لاس چې ته ورته لګې، دا باید ته په کم انداز سره ولګې. دا باید ته چې دی دغه ټریډونه چې ته کم لګې، دا دې کې ما ته مخکې ویلې دلته بره دا خبره باید دې سره جوین کړئ، یو ځای کوي. که چیرې تا په اکاونټ کې 0% لاس کړی وي ته 1.5 پورې ریسک ریوارډ ریشو اخیستی شي، یعنی مطلب $10 که تاوان کې ته باید $15 ګټه ځان ته ټارګیټ کې کېږدي ټیک پروفیټ. صحیح شو. او که چیرې 40% لاس دې کړی وي اکاونټ دی نو هغلته باید ته تر 2.5 والا تر 3 پورې. بیا که چیرې دې نه هم زیات وي، مثال داسې ووایه چې تر 80 پورې تا کړی یا 80 پورې تا لاس کړی وي خپل اکاونټ دی، نو ته بیا هلته بیا یو بل کار به دا کوې چې یو عموما سره به لاټ سایز صرف همدا دا کار دی 2.5 نه تر 3 پورې، 1.5 چې ښه سیټ پاوري ټریډ چې برابرېږي په هغې باندې ته د 4 نه والا تر 5 پورې ته کوی شي چې ریسک والي. صحیح ده. دا هم هغه وخت کې چې ته ښه باوري په خپل ټریډ کنې نارملي دا خو ملته 40% ته صرف لیکلی، خو دا عموما دې نه بعد څومره غټ لاس دې ستایي ته 40 او حتی چې لاس دې 80% ته باید واپس راکم شي، ځکه چې تاسو رخصت پاتې نه دی اکاونټ کې کنه، نو چې اکاونټ کې سپاتې نه دی ته باید راکم شي چې ډېر های لاس د 500 نه چې بره د لاس شو نور مارته مخکې چې دې پورې هم ته کوی شي، خو که چېرې 500 نه بره شو او یو پورې دې نه هم ته استفاده کوی شي، خو چې کله ښه باوري تر 4-5 پورې هم تللی شي ریسک ریوارډ ریشو کې. خو چې دومره های لاس ته لاړې بیا به ته کوشش کوه چې واپس ریورس شي او ریورس کې 1.5 نه تر 2 پورې دې نه زیات ریسک ریوارډ ریشو نه استفاده ونه کړي. صحیح ده. نو دغه ډیره مهمه خبر ده چې دغه ټریډونه ته لګې دا باید ته ټول په یو ریسک ریوارډ ریشو کې ولګې، صرف په دې کې یو ټریډ صرف په دې و ټریډونو کې یو ټریډ، په دې 4 ټریډونو کې یو ټریډ چې درته کله ښه پیدا شو په هغې کې ته کولی شي چې تر 3 نه والا تر 4 او 4 نه والا تر 5 ریسک ریوارډ ریشو پورې هلته ته کېږي. صحیح ده. دغه ځای باندې څوک نه پوه شوي، دغه ځای کې شاید دلته درته یو اګزامپل درکړم چې تاسو پوه شئ. لکه مثال دلته زه مثال ته اوس یو بای لګوم، دې کې مثال ما چې وکړه ما بای کړی، زما اکاونټ کې پیسې وي، مثال ما داسې یو 80% زما اکاونټ تاوان کړی دی، نو زه به یې دلته یو ټریډ ماته دا ښه پیدا شو، مثال ما زه وایم چې دا ډېر ښه قوي ټریډ دی، نو دلته زه بس هغه اخلم 1/3 دا منځ ته تاسو ګورئ دې نمبر ته دلته نمبر زیاتېږي، دا 1/3 شو او 1/4 پورې دا دی 1/4 پورې پروفیټ واخیستو. دا دومره غټ پروفیټ دی، غټ وخت نیسي، غټ حوصله غواړي. نو دا هغه وخت کې کوئ چې کله تاسو په ټریډ او په ښه باوري او که چېرې تاسو تاوان هم وکړئ، هغه تاوان په تاسو ډېر غټ منفي فشار رانه وړي، نو هغې هغه که څه مشکل سره نه مخ کېږئ بیا وکړئ، کنې دا مشکل سره مخ کېدو ټریډونه دي داسې غټ وخت ورکولو والا، نو دې دپاره
د لپاره تاسو کوشش کوئ چې لاس هم وکړئ، ذهن ارامه کړئ، د وړوکې ریکوري نه شروع کړئ، 1.5 نه 1.5 تر 2 پورې. صحیح شو. دغه چې کوم 40% او دا مې ورته کله ویلي دا هم صرف په هغه وختونو کې چې کله ته ښه ټریډ پیدا کړي، نور نارملي 1.5 تر 2 پورې بس دې نه مه زیاتېږي یا 2.5 پورې تللی شئ. نو دغه مهم شرطونه دي. خو دغه شرط ډېر زیات ضرور دی چې تاسو یو لیمټ ځان ته وټاکئ. دلته ما خو زما په حساب سره، زما سټراټیجي په حساب سره زه شاګردانو ته عموما مستقیم څوک مانه پوښتنه کوي، کم شاګردان یا کم شاګردانو ما سره په موبایل خبرې کړي دي، هغوی ته ما ټول ته دا ویلي دي چې تاسو ډېر کم لیمټ کیدئ. مثال دا و ټریډ خلک عموما 10 ډیر ټریډینګ کې خلک کوي مسلسل، نو هغوی ځان ته همدغه شانتې غټ لیمټ یې میښي، خو هغه صحیح نه دی. خیر که کولی شئ وایي کوئ، خو زما په سټریټجي په مطابق تاسو چې د 1 نه 2 ورځې پورې ټریډونه چې کوئ، یعنې یو ورځ کوم اکثریت سکیلپینګ ټریډونه بندېږي، نو هغه باید تر 2 ورځو پورې و ټریډه باید شي کې ځان ته لیمټ کیږي. په 2 کې باید چې 3 تاوان شو هغه باید شي مارکیټ نه وځي، او ورځ چې تر څو اعصاب نه ارامه شوي ټریډ ونه کړي. که 2 ورځې هم اعصاب ارامه نه شو بیا هم ټریډ ونه کړي، هغه سایکالوژي پورې خبره ده. خو ځان باید کنټرول وساتئ. صحیح شو. ریسک مینجمنټ باید دغه سنتي تاسو چې دا شی نه تعقیب کړئ. ریسک مینجمنټ د سره سټپ بای سټپ بیلډ کیږي او ارسم جوړیږي. ان شاء الله چې په دې کنسپټ په پوه شوي ویډیو موږ شو تشریح پکې ډیره وکړه، د دې لپاره چې تاسو یې پوه شئ او ذهن هم کولاو شي. بیا هم کوم ځای کې پوښتنې مشکل آزادانه تپوس کولی شئ. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.